دوستانو ډیر د ویاړ ځای دی چې د اریانا هوایي شرکت تخنیکی او مسلکي ټیم کسانو لخوا د دې هوایي شرکت یو الوتکه کوم چې ایربس 310 ماډل ده هغې سیشل چیکاپ پروسه په داخل افغانستان کې د دې ټیم کسانو لخوا 28 کاري ورځو کې په 200,000 امریکایي ډالرو په لاګښت ترسره شوه. مخکې به د دې پروسې لپاره الوتکې بهر ملکونو ته لیږدول کېدې کوم چې هلته به د 5 میاشتو څخه واخله تر 6 میاشتو پورې وخت اخیسته او لګښت به هم پرې 1.3 میلیون امریکایي ډالره خواوشا پراته. خو اوس د اریانا هوایي شرکت تخنیکی او مسلکي ټیم کسانو لخوا دغه پروسه نړیوال هوایي چلند معیارونو سره سم ترسره شوه کوم چې د هیواد په کچه یوه ډیره غټه لاسته راوړنه ده. دوستانو د اریانا هوایي شرکت مسؤلینو په وینا چې دوی اوس مهال 4 فعال الوتکې لري کوم چې د یوې الوتکې خریدارۍ چارې تقریبا مکمل شوي دي او په نږدې راتلونکي کې به 3 نور الوتکې واخلي چې په هغه کې به یوه د کارګو لپاره وي. دوستانو که عموما کې فکر وکړو دا یوه ډیره غټه لاسته راوړنه ده چې په داسې برخه کې دومره مسلکي کسان لرو چې تر څو د نورو هیوادونو څخه خلاص شو او الله دې وکړي چې په نورو برخو کې هم همداسې کار وکړو. نور نو الله دې وکړي چې د معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي. د نور داسې معلوماتو لپاره احمد ټایمز تعقیبوئ. د خدای په امان.